عزتمنو دا نن سبا چې پر موږ تاسو باندې کوم حالات راغلي دي په کاروباري لیول سره د تجارت په لیول سره د ملک په لیول سره د سرکار په لیول سره دا ټول زموږ تاسو پښتانه په نارو د دې حل به څه وي باید موږ تاسو څو د ټول سمخ کې اول دا پکار ده چې موږ د الله و طرف ته ځکه دا هر څه چې راځي دا بادشاهان چې راځي دا حکومتونه چې راځي دا د الله د طرفه سره راځي الله فرمایي قل اللهم مالک الملک چې زه د بادشاهانو بادشاه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء چې وغواړي چاته حکومت ورکړي چې وغواړي د چا حکومت ورکړي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای اعمالکم عمالکم چې ستاسو اعمال ستاسو حکمرانان نو پکار دا چې موږ د لږ په خپل ځان کې غور فکر وکړو چې آیا زموږ څه کومه داسې غلطي شوې زموږ څه کومه داسې ګناه شوې ده چې په ټوله دنیا کې پښتانه په نارو دي په ټوله دنیا کې پښتانه په بغارو دي په ژړا دي څوک د غربت سره څوک د مسکینات سره څوک د فقر سره څوک د دشمنی سره څوک د بدو سره څوک د تجارت سره څوک د بارډرانو سره څوک د دروازو سره یعنی چې هر ځای پښتون دی په نارو دي د دې وجه علت سره پکار دا چې اول دواره موږ الله ته متوجه دعاګانې وغواړو اعمال وکړو استغفار ووایو خپل ګناهونو باندې الله ته وژاړو او الله تعالی سونه پورته کوي چې یا الله د کوم ګناه د وجه سره پر موږ د حالات راغلي دي د کوم د ګناه د وجه سره پر موږ باندې د حکمرانان مسلط دي د کوم ګناه د وجه سره موږ دا رقم سره اخته یو یا الله ته هغه ګناهونه زموږ د چې د کومې ګناه د وجه سره د عذاب او د تکلیفونه او د مشقتونه پر موږ باندې راغلي یا الله ته زموږ هغه ګناه اسی د ګناه موږ دا دعا کو چې یا الله زما ګناهونه را معاف کړي او زما د مور پلار ګناهونه ور معاف کړي نه ټول اجتماعي دغه دعا وغواړو چې یا الله چې د کومې ګناه د وجه سره د حالات پر موږ راغلي هغه ګناه موږ د هغه عمل سم راوګل ګوري دا پر هر ګناه باندې رنگارنګ عذابونه راځي ګور په کتابونو کې لیکي چې زکات نور کوي پر هغه باندې کختی راځي او دغه چې به حیي راشي هغه به بداسي مرزو کې مبتلا سي چې دروسه بینمونه نیوي اوریدل یعنی پر هر ګناه باندې رنگارنګ عذابونه دي چې الله دغه وښ پر مشکم عذاب راغلي دي دا د کومي ګناه د وجه سدي هغه ګناهونه زموږ لپاره معاف او موږ ته د هغه ګناهونو سره توبه کولو توفیق ټیک دی خپل مبارزه جاری ساته خپل مظاهرات جاری ساته خپل پرلط جاری ساته ما بار بار دا خبره کړې ده چې په مظاهرو سره په جلسو سره په پرلطو سره هغه وخت خبره سړی سر تر سوالې سي چې الله دې ځان الله توجه تا کثرت سره یا په ډېر سره چې دومره راوتلي تا په یو زمانه کې مسلمانان د کثرت د وجه په مخ نه دي په جنگ حنین کې صحابه کرام پر خپل کثرت ډیر تعجب وکړ الله سورته فرمایل اذ اعجبتكم كثرتكم چې تی مثلا د خپل کثرت د خپل ډیروالي په تعجب کې واچول سي یعنی په فخر کې مبتلا کسي موږ خنن بالکل جنگ ټاله اخر هغه د غرو سره ته وختله د شکست د مات سره مخامخ والله برته فضل وکي او بیا هغه ته شکست ماته عبدالرحمن بابا وای چې الله د سره مل نبی رحمانه چې لشکري در سره وي ته کار د عزت موږ الله د ځان سره موږ د تا تړونه چولي ډولونه میا چولي
مثلا څنګه اعمال او حرکات مشکو نو مدد به څنګه نو دا مظاهرو سره د جلوسو سره د پرلتو سره لږ د الله و طرف ته متوجه سي ټول په اجتماعي دا دعا وغواړي چې یا الله چې د کوم ګناه د وجه صدقه حالات پر موږ راغلي دي هغه ګناه موږ سره معاف کړي موږ بخښه غواړو موږ عفو غواړو الله خو په سکینټونو باندې کن فیکون بس په منټونو کې ټول حالات بدلوي په سکینټونو کې حالات بدلوي قوت ولا طاقت ولا په منټونو کې راغورځي مستاس په لږ وخت کې په خپل ملک نه ولې اورز باچاوي اورز په جیل کې وي ابرز ملک غورځېدلې ابرز تشتولې څنګه حالات پس کنټونه کې ارڅ کېدل الله جل جلاله جز مستاس هغه ګناونه را معاف کړي د کوم ګناونه د وجه چې پر موږ دغه حالات